کریم الله صاحب پوښتنه کوي چې والد صاحب بیمار وو د ټیسټ دپاره مې بوتلی ادب دی د بولو ټیسټ مې کوي هغه بولې مې د ټیسټ لپاره په چښه کې واخیستلې هغه بوتل وشم په جیب کې وه په لاره کې مسجد ته ودرېدلم لمونځ مې وکړ اوس د دغه لمانځه راګرځېدل پر ما سته او که مې دا لمونځ صحیح دی الجواب حامدا و مصلي یا محترمه په دغه صورت کې لمونځ صحت نه لري ځکه بولي په خپل مرکز کې نه دي که څه هم د انسان په بدن کې نجاست و بولي وینه هر څه شته خو هغه په خپل مرکز کې دي د هغه سره لمونځ صحت لري البته په دې ځای کې چې په یو څه کې دي او هغه بیا په جیب کې ده د دې سره لمونځ صحت نه لري فتاوی هندیه جلد اول صفحه 2 تبع امیر حمزه رجل صلى وفي كمه قارورة فيها بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة أو لم تكن لأن هذا ليس في مظانه وعليه الفتوى أو همداسي منية المصلي صفحة يوصل شبجوش تبع صداقت لهذا دا المنز برت دوباره راگرزیدل غواړي المنز ندی صحیح والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته